موږ د دې نه څنګه غفلت کوو، څنګه چې مونځ کو ټول زر پاسېږو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو کس د لمنې نه ونیولو چې مونځ نه بعد ډایرکټ پاسېدلو، سنتو ته ودرېدلو، لمنې نه یې راښکېدلو، ویل کېنه کېنولو، ویل ځکه مخکیني قومونه الله رب العالمین په همدې باندې هلاک کړي دي چې د مانځه نه وروستو به ډایرکټ پاسېدل. کېنه ذکر اذکار وکړه، بیا وروستو سنت کوه که نه. او دا سنت اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې کړي دي، خو چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم ضرورت یا به جماعت کې ساریدل، نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې بیا دا سنت کړي دي. او حدیث کې راځي کم انسان چې د ورځې 12 رکعاته سنت وکړي، لکه تاسو حساب کوئ 2 د ماښام د مانځه نه بعد، 2 د ماسخوتن د مانځه نه بعد 4 شو، 2 د سار د مانځه نه مخکې 6 شولو، بیا 4 د غرمې د مانځه نه مخکې 10 شولو، 2 د غرمې مانځه نه وروستو. ویل څوک چې دا ټوټل 12 شو، څوک چې د ورځې 12 رکعاته سنت وکړي، بنى الله له بیتا فی الجنه، الله رب العالمین به دې انسان له په جنت کې کور جوړ کړي. که یو انسان د دغه سنتو خیال ساتي، تاسو خپله سوچ وکئ چې هغه یو ورځ کې یو کور په جنت کې ځان ته جوړوي. یو حدیث کې د غرمې د مانځه نه مخکې 2 رکعاته هم راغلي دي چې 2 رکعاته سړی مخکې د 4 ټیم نه 2 رکعاته وکړه، جمع ودرېدله، د هغې نه مخکې تا سره 2 رکعاتو ټیم 2 رکعاته وکړه، 10 رکعاته شولو. نو په دې باندې الله رب العالمین تعالی په جنت کې کور جوړوي. نو بهرحال ډایرکټ د مانځه نه وروستو پاسېدل نه دي پکاره، بلکې د مانځه او د سنتو په مابین کې فاصله راوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کور کې کړي دي، او بیا چې کله جماعت کې ساریدلو یا چرته کې به بل چرته، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې هم کړي دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه دي کړي. ګوره دا د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره نفل، زمونږ د پاره سنت دي.